یا بخونکي څښتن طلبونه مو سلامونه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول مو پرموټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. بیا هم خوشحاله په دې یم چې په پنځه ویشتم ګردي میز د ریاضي مضمون کې له تاسو سره یم. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ په تېرو ګردي میزونو کې په درویشتم او څلرویشتم ګردي میز کې موږ له تاسې څخه ځینې پوښتنې درلودلې د هغو ویډیوګانو په هکله چې موږ تاسو ته مخکې اپلوډ کړي وي او همداسې هغه پوښتنې چې تاسې په لایف خپرونه کې له موږ درلودې. نو نن راځو او په پنځه ویشتم ګردي میز کې ستاسې کمنټونو ته ځواب درکوو. هغه کمنټونه چې تاسې په درویشتم او څلرویشتم ګردي میزونو کې له موږ سره خپل کمنټونه شریک کړي دي د یوټیوب چینل له لارې او د فیسبوک پاڼې له لارې. په دې ګردي میزونو کې موږ تاسې ته له تېرو ویډیوګانو څخه لس پوښتنې درته درکړې وي چې تاسې هغه پوښتنې حل کړي دي. له هر یوه ډېره مننه کوم چې دغه پوښتنې یې ځواب کړي دي او زموږ ویډیوګانې تعقیبوي. په لومړي سر کې لومړنی کومنټ ده چې د فکټوریل یو سوال و. هغه فکټوریل سوال ته یې په دې ډول یا هم په داسې توګه ځواب ورکړی. د فکټوریل ځواب 8 پر 2 کېږي. بلکل صحیح ده. ځواب مو کله چې موږ دا فکټوریل حل کړو نو موږ ځواب همدا 8 پر 2 باندې لاسته راځي. په دویم کومنټ کې موږ او تاسې یوه پوښتنه درلودله چې د طاقت په اړه وه. پنځه ځله په خپل ځان کې ضرب شوی و چې موږ تاسې ته وویل دا د طاقت په څېر باندې راته ولیکئ چې تاسې هماغه لیکلي وو 5 په توان د 5. دا صحیح ده. یعنې کله چې موږ یو عدد راخلو هماغه څومره چې په خپل ځان کې ضرب شوی 2 ځله یې 3 ځله یې هماغه ځل یې په توان کې لیکو او خپل عدد په قاعده کې لیکو. نو دا ځواب هم بیخي صحیح ده. په همدې ترتیب سره که موږ راسو په بلې پوښتنې باندې بحث وکړو نو بله پوښتنه د سوچونو په هکله باندې وه چې موږ ویلي وو سوچونه له کومې لارې یا له کومې طریقې څخه موږ کولی سو چې ښکاره کړو چې دا سټ څه ډول یو سټ دی چې دلته یې کومنټ کړی ده. سوچونه په 2 طریقو ښودل کېږي، تفصیلي او توصیفي. دا بیخي صحیح ده. موږ د سوچونو د ښودلو لپاره همدا 2 میتوده لرو. بله پوښتنه د افعادو د نومونو اخیستنه وه چې پوښتنه یې ځواب کړې ده. زموږ ګرانې زده کوونکي ویلي دي چې د مونوم، باینوم، پولینیوم، ترینیوم د افعادو د ډولونو نومونه دي. بیخي صحیح ده او همدا افعادې دي چې موږ کولی سو ووایو چې دا د افعادو نومونه دي. یوه پوښتنه وه چې موږ له تاسو نه کړې وه چې د اصلي متحول او غیر اصلي متحول توپیر څه دی چې په کومنټ کې یو ځواب راغلی. په افعادو کې اکس او وای ته اصلي متحولین او نورو تورو ته لکه زید یا مثلا ای بی دې ته فرعي متحولین یا متحول وای چې دا هم ځواب صحیح ده او موږ همداسې همدې اکس وای ته اصلي متحولین ویلی سو. په بله پوښتنه کې موږ او تاسې د فیصد په اړه یوه پوښتنه عبارتي پوښتنه درلودله چې په ځواب کې یې په کومنټ کې لیکلي دي 10% تخفیف یې کرایه والا ته ورکړی ده. زموږ اصلي قیمت د کرایې 10,000 و، هغه چې 9,000 باندې کور په کرایه ورکوي نو 10% پکې تخفیف راغلی. سټونو کې بله پوښتنه وه چې عمومي سټ څه ته وایي. دلته ځواب لیکل شوی ده په کومنټ کې که یو سټ څو نور سټونه ولري بیا نو عمومي سټ بلل کېږي او دا پوښتنې د ځواب بیخي صحیح ده. موږ او تاسې د جذر په برخه کې هم پوښتنې درلودلې چې د 4 دویم جذر څو دی. نو کله چې موږ جذر ته راځو او هغه هم دویم جذر ته نو 8 په 8 کې 4 کېږي چې دویم جذر د 4 8 کې یو کومنټ کې سم ځواب لیکلی دی. ګرانو زده کوونکو په دې کومنټونو کې ځینې داسې کومنټونه چې تاسې له موږ څخه مننه کړې ده. له تاسې نه هم مننه چې دغه ویډیوګانې ګورئ او خپل کومنټونه له موږ سره شریکوئ. په بله برخه کې موږ یوه بله عبارتي پوښتنه درلودله چې په 12 ورځو کې کورنۍ دنده کوي
البته ځواب یې بیخي صحیح ده. موږ یوه پوښتنه درلودله چې که لس زده کوونکي راسي په شپږو ورځو کې دا کار وکړي، نو 14 زده کوونکي دا کار په څو ورځو کې کوي، چې دا د تناسب برخه وه. او په تناسب کې تاسې پوهېږئ چې لومړی باید راسئ، هماغه تناسب تشکیل کړئ، تناسب جوړ کړئ، وروسته له هغه پوښتنه ځواب کړئ چې سوال یې سم. همداسې موږ د نسبتونو په ډولونو باندې هم ځینې پوښتنې کړې وې چې یوه پوښتنه وه دا چې هندسي نسبت راته پیدا کړي. دلته یې ځواب راغلی ده چې 4/3 د هندسي نسبت ځواب دی. دا بیخي صحیح ده او همدا یې ځواب کیږي. په بله برخه کې د کسرونو ضرب و. کله چې موږ د کسرونو ضرب ته راځو نو موږ باید لومړی هغه کسرونه چې غیر واقعي دي هغه په واقعي بدل کړو، بیا صورت او مخرج سره ضرب کړو چې هغه پوښتنې ته که چېرته ځواب ورکړو یو کسري عدد لاسته راځي او که هغه کسري عدد موږ اختصار کړو نو عشروي عدد لاسته راځي چې په کومنټ کې یې ځواب راغلی ده 3.20. ګرانو زده کوونکو موږ وروسته له اعشاریې نه عدد نه لولو، یعنې داسې نه لولو چې ووایو 14.0 داسې غلط ده. 14.20 کېږي د ضرب حاصل چې دا هم بلکل صحیح ده. په بله برخه کې موږ یوه پوښتنه درلودله چې البته بیا هم کسر و کسر په برخه کې وو، هغه په -4/5 کې ده چې کومنټ کې یې 4/5 منفي لیکلي دي. البته حتما یې علامه ورنه غلطه شوې ده. -4/5 زموږ او د تاسې د سوال ځواب کېږي. یوه افاده مو درکړې وه چې د افادې په برخه کې ډېره ساده افاده وه. که چېرته د تاسې په ذهن کې وي هغې افادې کې یوازې هماغه څلورګونې عملیې سرته رسېدلې وې او همداسې قوس و چې هغه که چېرته تاسې ساده کړئ نو د افادې ځواب مثبت لاسته راځي، ځکه چې هلته مثبت چې لاسته راځي علامه مثبته ده او د لوی عدد علامه مو باید ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره وروستی کومنټ دی چې بیا یې هم مننه کړې ده او ویلی دي چې ډېره مننه استاد فیضي چې موږ ته دومره زحمت زیان باسئ او په پښتو ژبه کې راته درسونه جوړوئ. تاسو نه او د تاسو له ټیم څخه مننه. تاسو نه هم مننه چې ویډیوګانې څارئ د یوټیوب چینل له لارې او د فیسبوک پاڼې له لارې. موږ هم هڅه کوو تر څو تاسې ته داسې ګردي میزونه او یا هم نورې درسي ویډیوګانې چمتو کړو تر څو د تاسې علمي ظرفیت کې له تاسو سره مرسته وکړي او تاسې په ډېرې اسانۍ سره د ریاضي مضمون په پښتو ژبه لاسته راوړئ او خپلې ستونزې حل کړئ. که چېرته بیا هم د تاسې په ذهن کې بله کومه ستونزه یا پوښتنه او یا هم په کوم درس باندې نه یاست پوه سوي، په ډېره آزاد شکل سره او آزادې بڼې سره کولی شئ خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپلې هڅونې له موږ سره په کومنټونو کې شریکې کړئ. موږ د تاسې کومنټونو ته ارزښت ورکوو او دغه کومنټونه به ستاسې بېرته ځوابېږي. نو تر بلې جلسې یا هم تر بل ګردي میزه چې زه له تاسو سره یو ځای کېږم او تاسو ته بل ګردی میز وړاندې کوم، تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مو